بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. په نننۍ ویډیو کې به د نایټ موډ خبره کوو چې په لیپټاپ کې به نایټ موډ موږ څنګه آن کوو. ټیک ده، څنګه چې په موبایل کې نایټ موډ وي چې هغه موږ آن کوو نو د هغې کوم کلر چې کوم برایټنس وي هغه داسې ژیړ رنګې شانتې وي، د شپې بیا دا لایټ په سترګو باندې بد نه لګي. نو داسې څه کولی شئ، تاسو په لیپټاپ کې هم دا موډ آن کولی شئ. نو اولنی اسانه طریقه یې دا ده چې دې نوټیفیکیشن ته راشئ او دې ځای نه سمپل دا نایټ موډ څه کوئ، کلیک کوئ، دا به آن شي. ټیک ده. اوس موږ وایو چې د دې د لایټ ایډجسټمنټ به څنګه کوو. ته څومره لایټ زیړوالی غواړې، زیات یا کم، د هغې دپاره سټارټ ته راشئ، دلته ولیکئ نایټ، دی به دا پخپله راولي نایټ لایټ، چې دا کلیک کئ. چې دا تاسو سره آن شي، د دې ځای نه تاسو سټرنګ هم څه کولی شئ، کمولی زیاتولی شئ. دا زیړوالی څومره زیاتوئ او کموئ هغه ستاسو باندې ډیپینډ کوي چې څومره زیاتوئ. 80 پورې یا 75 پورې دا ښه لګي. ټیک ده. بل دا ده چې اټومیټیکلي هم تاسو دا نایټ موډ سیټ کولی شئ، مطلب یو خاص ټایم نه د بل خاص ټایم پورې به دی اټومیټیکلي نایټ موډ ته وړي. نو سمپلی دا سکیجول نایټ لایټ دا به آن کئ، دې ځای نه به خپل ټایم سیټ کئ. لکه اوس دا د سحر 7 بجو پورې، ماښام 7 بجو نه سحر 7 بجو پورې دی نایټ موډ ته به پخپله وړي. دې ځای نه دا تاسو چینج کولی هم شئ ټایم. ټیک شو. دا یې د آن کېدو ټایم دی، په دې به دا آن کېږي، او دا یې د آف کېدو ټایم دی، په دې به دا آف کېږي. ډېره اسانه طریقه ده. امید لرم چې ویډیو به خوښه شوې